السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړی دی چې یو څوک عمرې ته ولاړ شي، حج نه یې کړی، هغه ته بیا حاجي صاحب وویل دا د شرایط ته نظر څخه څنګه دي. محترم دا حاجي صاحب دا الفاظ په دا پښتنو کې هغه وضع دي، په پښتنو کې رواج دي، په بل قوم کې بس شامني هغه څوک چې حج وکړي په بیت الله شریف باندې مشرف سي او د الله جل جلاله د کور زیارت وکړي، نو بیا خلک ورته حاجي صاحب وایي، ښځې ته حجاڼې وایي. دا یو اصطلاح د پښتنو ده، ښه اصطلاح ده، بده اصطلاح نه ده. هغه عالم ته حاجي مولوي صاحب وایي. دا به شاید په دې وجه باندې دغه نوم وضع سوی چې خلک نور هم ترغیب سي، شوق پیدا سي. او حج دا یو صفت دی، مولوي صاحب اوسي نو حاجي مولوي صاحب، نو دا په دې خاطر به غالبا وضع سوی دغه اسم چې نور خلک هم تشویق سي چې دغه صفت په ځان کې راولي. اصل کې خو نو داسې حج دی یا نه دی، دا په نزد د الله جل جلاله الله ته معلوم دی. الله دې زموږ حجونه حج مبرور وګرځي، او الله دې ثوابونه زموږ د حجو د عمرو ټول امت مسلمه ته ورسوي، خصوصا او خپلو شاګردانو مخلصینو ته. نو حج په اصطلاح کې دې ته ویل کېږي چې عرفات ته ولاړ سي، یعنې د هغه په اختر کې چې کوم معلومې مخصوصې ورځې دي چې هغه مناسک ادا کړي، دې ته حج ویل کېږي. او حج په لغت کې هغه قصد ته ویل کېږي. حج په ډېرو معناوو راغلی دي. هغه حجي د بیت الله شریف چې زیارت د بیت الله شریف وکړي هم حجي ورته ویل کېږي. نو عمرې ته چې ولاړ سي نو خو د بیت الله شریف حج د بیت الله شریف زیارت یاد وکړي. نو اوس دلته چې دی حاجي صاحب ورته وایي، که د حاجي صاحب څخه دغه نوم دا مقصد دا وي چې تا خو حج کړی دی، بیا خو نو حج نه دی کړی. او که د حاجي صاحب څخه مقصد دا وي چې ته لیدونکی د بیت الله شریف یې د الله بیت لیدلی، بیا به څه مشکل نه وي. ښه خبره دا ده چې هغه صفات چې یو څوک مستحق نه وي باید نه ورکول سي. نو چې د حج نه دی کړی نو د حج القاب ما ورکوي. الله دې د حج نصیب کړي. موسوعة الفقهیه جلد 18 صفحه 23 مبحث الحج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرة.